السلام علیکم په خیر راغلی میس ورډ درس ته مو نن ورځ زموږ سره اخري منیو یا اخري ټیپ چې د هغه ویو ټیپ د په میس ورډ کې او ویو مطلب کتل دي یو خو ریویو دوباره کتنه و چې کې ته اصلاحات راولي ځکه تیر ورځ لاس لیکچر کې مونږ ویلو چې ریویو دوباره کتنه د کوم ځای کې مسټیک غلطي کړې وي یا کوم څه شی وي ته غواړې چې هغه پکې اصلاح کې غلطي ګرامري یا همدا شانتي سپیلینګ میسټیکس وي هغه ته دوباره پکې څنګه اصلاح کولای شي خبرې مونږ ټولې وکړلې بل مې درته پکې ویلو چې ریسټریکشن څنګه لګوي څوک پکې چینجز راولي هغه څنګه کتلای شي نو دلته موږ راځو ویو کول دي د خپل ډاکومنت د ته غواړي چې دا اوس ویو کې وی ګورې صرف کتنه وکړي د همدې فایل سترګې سره کېږي اول خب اپشن زما سره ویوز د خودنه ده ما ته څنګه وکړ نم تاسو کولای شئ دا ویو ټولز تاسو سره ګوره ریډ موډ دلته کې دام ریډ موډ ده او دام ریډ موډ ده کته دلته کلیک کې کال تکلیک کې یو خبره ده اوس تاسو سره ستا فایل په ریډ موډ کې شول ګوره دا کولای شي چې ویل ولي 400 واړو لیکل وي خصفه به اوسانه طریقې سره تاته ښکاریږي تاسو سره د لوستلو د پاره چې دا د لوستلو په موډ کې شول در سره کله چې د ریډ موډ ته راغلی دا ستا فایل مینیو د کسب کوي چې کوي هغه پکې تر سره کولای شي د ټولز دی فایند کول غواړي سرچ وکړي څه شي غواړي ویو کې ته کولای شي چې اوس غواړي دوباره دی موډ نوزي لاړ شي ایډیټ موډ ته لاړ شي نو کلیک وکړه ته دوباره ایډیټ موډ ته وړي که بیا وایي چې نه زه بیا ریډ موډ ته ځم بیا واپس ریډ موډ ته راشه نو چې کوم ځای کې ستا لیک څه ده ته کولای شي اسانۍ سره خپل درس دی ریډ کړي په دې طریقې باندې کوم څه چې لیکلي هغه ته ریډ کړي ایډیټ نیویګیشن پین وغواړي شو شي ګوره هغه هم درته درکوي بل ته که وغواړي چې شو کمنټس کمنټ راته وښایي کمنټ پکې نشته ده کمنټ بیا هغه هم راته ښودل کالم نیرو غواړي څنګه غواړي کالم زموږ اخیستنې کوي بیا کالم هم راکول فیج کلر دې څنګه وي دې شانتي کلر راته راکړه د فیج دپاره زه ریډ کوم که ناسم نو که تا هر کلر پکار وي ته به هغه کلر کې راځي ګوره اوس کالم شکل کې راغلل ول دلته کې مونږ ورته وویل چې دا ماته په کالم شکل کې شو کوه ګوره دې کې او څومره نیر مرتل ډیفالت کالمز کو غواړي ګوره دا شانتي به سره راشي مشنې که زه ورته وایم چې نه وایډ وښایه راته خو دوی ماته څنګه کوي وایډ به یې راته ښیي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ویو کوي او ویې ګورئ چې کالمز وي پکې او که نه وي پکې که نه راوستل غواړي بس کلیک وکړه خواته یې کوه نه پیچ کلر دې دا نه خو بلیک کې غواړي چې ریډ کړي زه اکثره تیم چې وي بلیک یوز کوي که نه ډارک موډ کې خلک ریډینګ کوي نو ډارک موډ کې ریډ کول غواړي ډارک موډ کې خپل فایل دی چې دغه ته ریډ کولی شي بل تاسو سره چې د لیاوټ ده ګوره اوس ما سره لیاوټ څنګه ده د شکل کې د کالم شکل کې زم پیپر شکل کې ته وښیه اوس ګوره دلته ماته د پیپر شکل کې دا شو کېږي هغه شانتي غواړي لینډسکیپ غواړي او که نه پورټریټ غواړي اوس پورټریټ اوس لینډسکیپ شولو صحیح هر څنګه چې په کار بیرته زه ایډیټینګ موډ ته باندې کلیک کوه تا به چېرته یوسي ایډیټینګ موډ ته به ته راوړي سوري نو دا اوس ما سره موډ کول فرنټ لیاوټ ده ویب لیاوټ کې راته وښیه دا اوس د ویب شکل کې تاته دا ټول لیکل شو کېږي دی ویب لیاوټ ده چې ویب سایټ باندې تاسو کله ویب سایټ جوړوئ یا مونږ هم کار کړی په ویب سایټ کې تاسو ته بیا بهتره پته لګیږي چارج هم ختم شو زموږ سره بل زما سره چې دا په دې کې آوټلاینز راته وښیه د دې ګوره ټول آوټلاینز ماته شو کېږي نو غواړي راټولې کړي کوم والا عزت والا پکې کوي فلاس ته که بیرته دغې څه وي را دې شي یا دې را نه شي نو ټول دې کې تا سره شته دی صحیح لیول وغیره چې کوم ما ورته ویلي که نه کوم درس کوم لیول کې دریم لیول څلورم لیول او کوم لیول اول لیول کې ښایي وښیي درته کوم شانتې وښیي په دې کلوز کوي آوټلاینز دې نه کولی شي چې کلوز کې بیا راشي ویو ته واپس ډراپس دي ډراپس کې به تا سره که چېرته دې شیپونه وغیره راوړي وي هغه دې ماته هېڅ هم نه شو کوي راته صرف دې ماته څه وکړي یوازې دې ماته چې دا لیکل شو کړي نو بیا به تاسو سره هغه د ډراپ په شکل باندې واوسي زه راشم بیخي د دې لاندې ایریا ته دلته کې زه راغلم اوس زه به یو څو شیپ انزرټ کړم الله اکبر نه د یو شیپ شو دا شانې نور شیپونه که تا سره موجود وي اوس ته وایې چې نه ماته دا وښیه خو کوم کې ډراپ شکل کې راته وښیه نو که تا هر څومره شیپس په دې کې را انزرټ کړي وي هغه به تا سره بیا نه شو کېږي په دې کې دا اوس ولې زما سره ایډیټ موډ ته نه شولو نو هغه به تا ته بیا نه شو کېږي ډراپ موډ کې ګوره چې کوم شکل ما راوړی هغه پکې اوس نشته ده بېرته به دې موډ څخه وځم لاړ به شم لیاوټ موډ ته بل په دې ویو کې چې دا زموږ سره رولر دی وي که نه دی وي فلحال ما سره ګوره دې ځای کې خطکش نشته زه وایم چې دا خطکش دې راشي وګوره دا سره اوس خطکش راغللو صحیح ده دا هغه خطکش یا رولر دې ځای کې تا سره
شو کېږي دا مهمه نه چې تاسو پته لګي چې تاسو لیکل کوم ځای شروع دي او کوم ځای باندې دا ختميږي بل تاسو د ځکه ګریډ لاینز دي ریاضي والا ها وګوره کتابچه کې نه ریاضي کتابچه خوم کتلې وي دا ګریډ لاینز تاسو سره ګوره راغلل دا فرنټیبل نه دي ولې دا فرنټیبل نه دا صرف تاسو د دې لیکلو په خاطر باندې شو کې تاسو شیپ می راوړل شي نه دی په کار نه دی نیویګیشن پین غواړي د ذکر راوړي او سرچ کی ورډ پیجز د په کار دی ریزلټ د په کار د شی د په کار بیا ټول تا شو کېږي د کې هډینګز وغیرہ ګورتا ټول درکړي دي کوم درس چې ته غواړي هغه ته په اسانۍ سره کولای شي د دې څخه لاړ شي د فین ټولز ته زی دې ته زی ګور دا څونه مهمه خبره ده زموږ سره ها هډینګ راوخه نیویګیشن پین او تا چې کوم ځای په کاری ټول هډینګ د سره ستا انټروډکشن ته میوسه ته مې راوړه کوم ته چې ته غواړې غږ ته تا په اسانۍ سره وړي اول ته کې ته تللی شي دلته کې تاسو سره پیجز دي انټروډکشن ته لاړې پیجز کې کوم پیج په کار کوم پیج ته زی دې نه کولای شي ته همغه پیج ته په اسانۍ باندې ځان ورسوي ریزلټ چې د سرچ کړی وي اوس د ریزلټ ګوري فرض مثال دیز موږ سرچ کړی دا دیز صحیح ولیکم دیز مې سرچ کړلو ما سره خیدار دیز دی کې د دې کې د دې کې د دې کې د زینو کې ټولو کې دیز د سره واشته ده د طریقې سره تاسو کولای شئ د نیویګیشن پین څخه هم استفاده وکړئ کني راوړئ چیک ورنه اخواته کې زوم کول د سمره چې غواړئ د لیکل ځان لپاره زوم کې 200% زوم کوي نو د 200% تاسو زوم کې دیز نم کولای شئ تاسو یو ځان ته زوم کړئ زوم اوټ کې دی پلس ماینس او پلس نه هم تاسو کولای شئ چې یو ځان ته راواخلئ چې زوم کوي زوم اوټ کړئ بل خبره زما سره په دې کې چې دا خپل اندازې دلته الریډي دی ورکړي دي پیج ویډ وغواړي ټیکسټ ویډ وغواړي هول پیج وغواړي کوم قسم ته چې وغواړي هغه شان دي په تاسو سره دا شو کېږي ګوره د پیج ویډ دا نور دا شانتي کوم شانتي ته وغواړي ټیکسټ ویډ کې وغواړي ټیکسټ ویډ کې به ځان سره راولي چې کوم شانتي ست په کار غره کم تیر اوسه زویم سلپی ست د کراته 400 کې شي ګوره دا سلپی ست اوس دا ورسېدلو چې غاټ وی کوډ کې ټول بسل په ساتل شي ون پیج کې راته شو کا یو پیج ماته ګور په یو ټیم باندې خېد یو پیج اندازه ته مولدر دا ګور یو پیج اندازه ته په الحال زما سره زه ته ما چې نه ملټیپل پیجز ماته وخه ټول پیجونه ور 2-3 پیج ماته سره کړل په یوز کې او خودل یو 2-3 پیج ماته او خودل کبه ورته ما چې نه پیج وډ مټ کې واخه مخ کې چې کوم اپشن نه کړی هغه شان تیر ته خودل دینه غواړم نور وینډوګانې جوړې کم یو فایل د نور وینډوګانې زه تر کولای شم چې جوړې کم دلته راځم بل وینډو تر راځم بیا ورته ما چې بل وینډو د درې وینډوګانې متر نه جوړې کړلې یو 2 3 4 جوړې شولې زه غواړم چې اوس دا ویو کما ما ته خارنج کته مینه وینډوګانې یو 2 3 ګوره یو بل په سر باندې انسان کړلې ټول راته ارنج کړلې دې نه کولای شي خط او فورته کې وړلې هم شي بل خبره په دې کې چې دا کلوز کوي بیرته واپس دا ته کلوز کولای هم شي بل دا سپلیټ کراته وینډو غانې اوس ګور سپلیټ شولې یو خطه دا بل فورته ده ها یو منیو وینډو دی دا صحیح شو دا یو وینډو شول سره او دا بل وینډو دا یو کې سر کې ودرېګا بلکې اخر کې ودرېګا ها یو کې دلته ودرېدل ما نو کې د اخر کې کار کوم دوړ کې به کار سان کې په یو ټیم باندې رسیږي تر سره کې ریموو سپلیټ راته بیرته ختم کا یو سایډ بای سایډ څنګه په څنګه راته وخه کوم وینډوګان چې هغه ته څنګه په څنګه باندې شو کې یو دا دی یو د سره دا خطه کوي بل مر سره خطه کیږي ته چې زیو خطه کوم بل نه خطه کیږي نو بیا سوکا په دې کې آپشن درکې چې دا سایکروناس سکرولینګ ور باندې بند کا اوس یو خطه ورته کوي بل به تاسو سره خطه ورته نه کیږي یو به کیږي بل به نه کیږي کله سایکروناس سکرول د نیو ورکین کړای نه به چې آن وی د تاسو سره چې کله کې دلې وی دي کی د آن وی به یو دنه خوځوي دوړه به تاسو سره سان کیږي وینډوګانې به خوځيږي در سره نو دغه د کچک به تو نه خوته کې و تاسو یو دنه کولای شي مخکې اوس د کې خپل کار کوه او د کې هم خپل کار کوه یوونه راخله لیکل بلکې کوي د وینډوګانې د دې کې زر ټایپینګ کوه او د کې خپل استفاده لري کوه دا چې کله وشول بیرته واپس وړي سایډ بای سایډ ختم کی کولای شي چې ختم کی یو وینډوز نه غواړي بل وینډوز لاړ شي فرض مثال دې تر تک غواړم فرض مثال دې نه غواړم بل یو تلار شمه یو ته هم زه تلای شمه خو لمړی به زه د اف کم چې کله اف کړو دا ما سره فاتح شول اوس کما چې 2-3 فایل ډاکومېنټس اوپن کړی وي فرض مثال یو مې د انټرویو ولا اوپن کړی دا انټرویو ولا فایل مې اوپن کړی اوس غواړم چې سویچ شمه دی وینډو نه بل وینډو ته تاسو کولای شئ چې بیا سویچ شي دی وینډو ته زی د تراشه انټرویو ولا تلاشه بل کوم فایل بل ته چې دتا وړي دا خو به هی وړو کې شوی د دې کې زمنګ نه دا د دې نه کلوز هم کو
تاسو سره شل درس وینډوګانې ته یو نه بل ته تک د پوسټ کولای شي سایډ بای سایډ دوه اپشن هغه وخت شو کیږي چې کله ته دا یو بل پسې واخلې ستوري کبیر ته واپس کومه دا بیرته عادي حالت راشي نو دا زما سره ویو پاتې شو بده کې میکرو وس نه درته وایم ریکارډ کیږي میکرو تاسو راځي چې خپل نمبر کوي کیبورډ د ریکارډ کوي او کنا سمپل بټنز د ریکارډ کوي ټول تاسو ته دا بچی د تاسو سټیم خیمه دا موږ په ایکسل کې د کی کنوای یو دا نام اپشن به موږ ان شاء الله چې وایو پوکزیټ ریډر د پی ډی اف سره د دې کار د موږ تاسو ځان سره پوکزیټ ریډر انسټال کړی یو اپلیکیشن نه تاسو د پی ډی اف فایل شو کوي بس نور پکې هیڅ هم نه زو تم شماته دین یو دا پی ډی اف فایل جوړ کا د نیم جوړول شي پی ډی اف فایل د کریټ کې د دې فایل څخه کنه دلته کې نه غوړې سیو کوي ځان سره ها ډیسکټاپ باندې می سیو کړلو وګوره ما سره پوکزیټ ریډر آن شي تاسو سره به دا اپشن بالکل وینئ ځکه تاسو سره پوکزیټ ریډر به نوی انسټال دا اپشن ماته ذکر کوي چې ما سره پوکزیټ ریډر انسټال د ما سره پی ډی اف کې دا فایل ساب شول را سره ما کوم فایل چې ما سره پی ډی اف کې دا ساب شول دی باندې کوم هغه اپشن وي نو دا پوکزیټ ریډر والا اپلیکیشن خبرې دي ښه د زمنګ مربوط نه دي بلکې ته غواړې په دې کې تاسو سره یو بل خبره دا چې ایمیل کول غواړي د چاته ایمیل کې کولای شي ایمیل هم جوړ کی ولته چې دا تاسو کا دا ولته پی ډی اف ته وړه به کولای دا ایمیل کې نو دا ول زموږ سره نور د کس نشته پی ډی اف ریزلټ غواړي شو کې او کله ته شو نشل ډایرکټ شو کې ته فایل فرام نیم وغیرہ دی ویو کدی نوی د تاسو سره شاید بالکل ونه وسی تاسو سره بدانه راځي ما سره غلځه کوم پوکزیټ ریډر کوم اپلیکیشن چې دا ما انسټال کړی دا نور سره چارج ختمي غاسنه چې ریکارډ رانه امدا شانتي آن فاتش یو خرڅ ګډ ورشي نو دا اوس تاسو ویو مطلب دوباره شو کول خودل ریویو کې دوباره کتنه غلطي میسټیکس وغیرہ هر څه چې ته دوباره ګوري چا به چینجز نه راوړی یا ریسټریکشن پی لګوي ته کولای شي ویو کې ته غواړي دوباره خپل چې څه دی لیکي یو کتاب دی ولیکل یو چپټر دی ولیکل یو جریده دی ولیکل هر څه چې ولیکل یو خط دی لیکل ته دوباره ریډ کی دغه د پرته اپشن درکوي چې کوم شیزونه تاسو راشي کوم شي نه نشي زوم کوي زوم اوټ کوي وینډو څنګه شو سی کوم شان دي شو نشي صرف ویو کول ول زمنګ سره دا نو نور زمنګ سره چې دا مکمل ورډ ختم شلو چې څومره مینیوګانې هوم فایل هوم انسرت ډیزاین پیج لیاوټ ریفرنسز میلینګز ریویو ټول می ته یو دا نه ویل بیا هم چې هر قسم مشکل ستونزه لري کولای شي ماته ډاډا کمنټ کوي میسج کوي ایمیل کوي میسنجر واتس اپ هر څه باندې تاسو خو کولای شي زما سره اړیکه او کانټیکټ وکړئ زه به تاسو ته ان شاء الله کوشش کوم زه ته جواب درکم او ورډ می د کمانډ په کمانډ ویلای خو د دوی چې کمانډ په کمانډ مو یاد وي که په هر کمانډ نه پوي دي په هر اپشن نه پوي دي ماته دی اپشن عکس واخله سکرین شاټ واخله دا اپشن څنګه کار کوي زه تاسو پوي کوم ماته چې موږ افیس کې څه کوو مسلکی کوي پروفیشنل کوي پروفیشنل افیس می ته ویلای دا په حال زمنګ سره ورډ او دینه پاس به ان شاء الله راتلونکي بل پروګرام چې زمنګ سره ایکسل چې کوم کې به 200 فارمولې فنکشني عملی پروجیکټ دا سي پروجیکټ چې ورته حق کاران شي اتومات سیستمونو په جوړو اتومات پروجیکټ په کې تر سره کو چې ایکسل زما د خوخي پروګرام د ډیز زد مو خوخي کې انجوای کوم نو هوپ چې تاسو هم انجوای کړئ او خوند به ترنه واخلئ خو د ایکسل تر مخکې د ایکسل د تاک د لپاره تاسو باید چې د ام اس اف ورډ چې کوم امتحان اخلو چې سل نمرې لري ټوټل اتیا به تاسو به کې وسی 50 سوال د سوال په سر باندې به دو نمرې وي دا به تاسو ضرور پاس کړئ او بل باید حتما تاسو ته سرټیفیکیټ هم درکول کیږي ستاینلیک هم درکول کیږي خو هغه وخت چې تاسو هم اسایمنټ تر سره کړی وي ټولي مکمل اسایمنټ دې پوره کړی وي او همدارنګه ته امتحان پاس کیږي کسان ته موږ صرف ریزلټ کارت ورکو او سره ستاینلیک ورکو نور کسان ته د شیزونه سرټیفیکیټ زموږ څخه خونه نه ورکول کیږي نو نور مو وفاق رب باندې سپاره ما په دواګانو کې ساتي زه تاسو په دواګانو کې یاد ساتم ان شاء الله چې به موږ په دوباره په ایکسل کې بل سره مخ کیږو